دا یاد وساتئ چې حق دې بیانول، حق دې چېرته بیانول، دشمنان هم دې ډېر او قاتلین هم دې ډېر. که دا خوږې خوږې خبرې، دا د مزاج او د نفس خبرې، دا د خواهشاتو خبرې شیخ سردار ولی رحمه الله کولې، نن به قتل کېدې، نن به شهید کېدې. که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په آغاز کې دا خوږې خبرې کړې وې چې ټیک ده تاسو هم د خپلو الهو بندګي کوئ، موږ به هم کوو، مشترکه ژوند به تېرو. دا ورسره مشرکینو منله که نه منله؟ منله که نه؟ نو بیا به د الله په رسول باندې وار کېدل. د طائف په میدان کې او د طائف په سفر کې به دا هغه غاښونه هغه به زخمي کېدل، سر به زخمي کېدل. د احد په غزا کې به د هغه غاښونه شهیدان کېدل. ای زما محترمو، چې دا کله د شهادت ته نوبت راورسي، دشمنان دې ډېر شي، حاسدین دې ډېر شي، پوه شه چې ته په حق باندې هغه دعوت بیانې چې د کوم دعوت دپاره زموږ سلف قربانیانې ورکړي دي.